دا داسې وظیفه ده کنه چې دا ستا غریبیم ختمي، ستا پریشانیم ختمي، ستا ټول په ټول مشکلات هم ختمي. غریبي د الله تعالی په مالدارۍ سره بدلی، مشکلات د الله تعالی په راحت او سکون او خوشحالۍ سره بدلی، غمونه فتونه تکلیفونه ټول په ټول ستا ختمي. او دین عجیبه خبره کستا سو رشتہ دار په جیل کې د کنه کدا وظیفه غي شروع کی کنه نو ان شاء الله د جیل نه به الله تعالی غت نجات ور نصیب کی. دا کمی فائدې چې تاسو تمام بیان کې غریبي دی الله تعالی ختمي، مشکلات الله تعالی ختمي، پریشانې دی الله تعالی ختمي، د جیل نه الله تعالی تاسو ته رهایی در نصیب کړي. یو واقع به تاسو ته بیان کوم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې بیان شوی دا درې واړه پکې ثابت دي زموږ عزت مندو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابي راضي یا رسول الله پکور کې ډېر زیات غریبي ده، محتاجی ده، غربت په پکور کې د ګټي وټي سوق نشته دی، صرف یو زوی به کار کولو کار کسب به اراده کولو هغه مرانه کافرانو نیولې دي، يهوديانو رانه هغه کېد کړي دي. س عمل لا ته اوخیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل تاسو په الله تعالی توکل وکي، صبر کوي په الله تعالی توکل وکي، او لا حول ولا قوت الا بالله تاسو ټول شروع کوي، ټول کور والا شروع کوي. او دا چې کوم زوی ستا په جیل کې دی هغه د کس ذریعہ سره پیغام رسول شي هغه د امدا شروع کی. بس دغه صحابي رالو لا حول ولا قوت الا بالله په خپلم شروع کړ، کور والا باندې ټول پټول شروع کړ. سورې په دې کې تیر شوي سوق پس په نیمه شپه کې دغه صحابي ته دروازه وټکیدا. صحابي دروازې ترالو من دق الباب دروازه چوټه کولا چې کله دروازه کولو کا د دروازې مخې ته خپل زوی ولاړو د خوشاله نه د دسترګونه اوخ کې روان شو، ډیر زیات خوشاله شو چې ناګهانه زوی ولیدو چې یا د يهوديانو په جیل کې او ناګهانه د کور مخې ته ولاړ دی. وي بچي څنګه را آزاد شوي، څنګه را يهوديانو را آزاد شوي؟ وي بابا جانا يهوديان نن وي د مرګ په خوب باندې سم ودو داسې ودو چاړ واغې د ځان خبرم نو ما ویلا ش مقینه فائدہ واخلا او بل وته دغه زوی وته ویلی بابا جانا صرف ځن نیم راغلی ما سره وشاته وګوره. یو روایت مطابق د چیلو یو قطار ورپسې ورستو ولاړ، روغ سپول چیلې ورپسې ولاړ وي. د دویم روایت مطابق د اوخان یو قطار ورپسې ولاړو، ډیر اوخان هم وسره راغلیو. نو دې زوی وته ویلی خپل پلار ته چې يهوديان نن داسې پاغه ودو ما وی راشه د ممکنه فائدہ واخله چو تختمتي. وی ما چې د نسنګ را منډه کړه تختیدم دا چیلې یا د اوخان پسې پخپل را روان شل. د يهوديانو د پاسه مونږ راولیدو هغه د خوب نه پاسېدل، الله تعالی په خوب راوستو دلته د عمل شروع کړو لا حول ولا قوت الا بالله ویلو او په الله تعالی توکل کړو هغه په الله تعالی باندې یقینو. نو خیر وای د یم را بس را منډه کې کور ته ورسېدم او غي د سره خبرم نشول. صحابي ډیر زیات خوشاله شو. وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ژوند دی دا ټیم کې او یوس پشپا تیر کو واغې دی ایمان دم وګورئ دا اوخان خو تاسو سره اوس راغلي دي خدا خو د جهاد نه بغیر راغلي دي کنه موږ کافرانو سره جهاد نه دی کړی او تاسو ځان سره خوشی کړی دي چې دا زموږ لپاره جایز دی او که جایز نه دی. د نبی له صلوات والسلام نه مساله تاسو کو کچره جایز غزان سره به اوس او که جایز نه وي دا به ور واپس کو چې څنګه شپه خو په خوشاله کې تیر کزه چې زوی د جیل نه را آزاد شو. نو چې څنګه سحر شو صحابي لاړو نبی له صلوات والسلام د ټول واقعیا بیان کا ډیر خوشاله شو. هغه وظیفه وي زمونږه فائدہ او لا حول ولا قوت الا بالله زوی الله تعالی زماره آزاد کو د جیل نه خو د سره اوخان ناغلی دي. یا رسول الله دا زمونږ لپاره جایز دي کنه؟ نبی له صلوات والسلام تو فرمایل دا د کافرانو مال دی او کافرانو مال ټول په ټول مسلمانانو لپاره جایز دی، ټول به طور مال غنیمت استعمال کا ستاسو لپاره جایز دی. نو سوچ کوي لا حول ولا قوت الا بالله چې شروع کړ زوی په جیل کې زویم د جیل نه آزاد شو، پکور کې غمونه فتونه تکلیفونه وکنه چې زوی په جیل کې د رزق بندوبست نو خفګان وکنه پریشانی وکنه هغه الله تعالی ختم کړه سب ذریعہ سره چې اوخان وته ملو شول او زوی را آزاد شو، غمونه فتونه خپل ختم شول. او دغه شانت پکور کې غربت او غریبي وا اوخان وته په مفتو کې ملو شول او یو اوخنا دو اوخان نه درې اوخان نه روغ قطار اوخان چې وته ملو شول نو غریبیا ټومېټه ختم شو. هغه ټیم کې چې به یو اوخ چا سره وکنه دا سیده چې لکه نن سبا غټ ټوډی غاله چې چا سره وي اوخ نن سبا په 100 روپے باندې دی قیمت معلوم کوي پته بدرته ولګي. هغه ټیم کې اوخان داسې قیمتي ډیر غربت هغه ټیم کې غریبانانو سره غباړو سوالې وینا چې کوم به درمیانه خلک واغې سره بخرونه او چې انتهایی مالدار خلک واغې سره به اوخان یو اوخ په مالدار خلکو سره نو چې دې ته دومره زیات اوخان ملو شول
د په یو مین کې سونه مالداری ملو شو زمو عزت مندو نو لا حول ولا قوت الا بالله په برکت سره الله تعالی غریبیم ختمه کا پریشانیم الله تعالی ختمه کا او زوی په جیل کې هغه الله تعالی د جیل نه آزاد کو نو کوشش وکړو چې لا حول ولا قوت الا بالله د دې مونږ ځان ته یو وظیفه وګرځو په اورس کې کم از کم یو سل پیره خامخا دا وایو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف کې فرمایي چې لا حول ولا قوت الا بالله د دې په ذریعہ سره وایستا غمونم ختمي کی او همونم وسره ختمي کی غمم ختمي کی او همم ختمي کی دا هم په ګلاس شیز دی یو غم دی بل هم دی غم هغه مصیبت او تکلیف ته ویل کېږي کنه چې هغه وجه معلومه او هم هغه مصیبت ته چې هغه وجه معلومه نه وي دا هم د غم نه ډیر خطرناک دی ولی د غم ختمېدو چانس شته دی د هم ختمېدو چانس نه وي لکه څنګه که انسان وي پریشان ما خپه ما وی ولی ځکه چې پلار می بیمار دی نو که پلار بیماری ختم شو غم اتوماتیک ختم شو او که انسان وي پریشان ما ظلم خپه دی وی ولی ځکه چې پیسې را سره نشته دا غم دی که پیسې ورته ملو شو غم اتوماتیک ختم شو دغه شان دی که انسان وي پریشان ما ظلم خپه دی ولی وی بیمار ما کی بیماری ختم شو اتوماتیک غم ختم شو او هم چې انسان وي ظلم خپه دی پریشان ما ولی خپه وي اسی به سم ظلم خپه دی نو دا ډیره خطرناک نه د دې ختمېدو څه چانس نشته دی نبی علیہ السلام فرمایي چې لا حول ولا قوت الا بالله په برکت سره ستا غم ختمېږي او هم ختمېږي هغه مصیبت تکلیف چې هغه وجه معلومي دام ختمېږي هغه مصیبت او تکلیف چې هغه وجه لوشته دی نه دا مو سره الله تعالی ختمې نو کوشش وکړو چې لا حول ولا قوت الا بالله دا خپل معمول وګرځو او دا ډیره ډیره کوو صحیح وجه الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین